درانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چیم پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د انلاین لیدو او اوریدو چارې په ډیجیټل دور کې تازه رامنځته شوی چې د عصري ټولنې د با کیفیته پرمختګ نوی خوځنده ځواک بلل کیږي. اړوندې چارې یې د ښوونې، روغتیا، معلوماتي تبادلې او د ژوند د خدمات په برخو کې پراخه اغیزه لري. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د کانو شمیرو له مخې په چین کې د اړوندو چارو د پرمختګ حالات در وپېژنم. څه موده مخکې د چین د انلاین لیدو او اوریدو چارو په 12مې غونډې کې د 2015 کال لپاره د انلاین لیدو او اوریدو چارو د څېړنې راپور خپور شوی دی. دغه راپور ښیي چې د 2024 کال تر دسمبر پورې په چین کې د انلاین لیدو او اوریدو د کارونکو شمېر 1 میلیارډ او 1.9 میلیونو تنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 1.6 زیات شوی دی. په دغه هیواد کې یې د بازار پیمانه 1222 میلیارډو او 649 میلیونو یوانو ته رسېدلې وه چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 6.1 زیاتوالی ښیي. دغه راز په چین کې د اړوندو تصدیو عمومي شمېر 750,000 ته رسېدلی چې دغه شمېر په تاریخ کې نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. په دې جمله کې د میناتور تصدیو شمېر کابو 6,815,000 ته رسېدلی چې دغه شمېر د اړوندو تصدیو په عمومي شمېر کې 8.4 سلنه نیسي. له دې جملې څخه د کوچنیو تصدیو شمېر کابو 1,17,600 ته رسېدلی چې دغه شمېر بیا په عمومي شمېر کې 15.5 سلنه نیسي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې میناتور او کوچنۍ تصدۍ یې عموده برخه ده. د یاد راپور له مخې د 2024 کال تر دسمبر پورې په چین کې د لنډو وېډيوګانو د کتونکو شمېر 1 میلیارډ او 40 میلیونه ښودل شوی چې ورڅخه د استفادې اندول یې 3.8 سلنې ته رسېدلی او په مسلسلو 6 کلونو کې یې اندازه د انلاین لیدو او اوریدو په چارو کې لومړی مقام نیولی دی. دغه راز په چین کې د انلاین ژونديو خپرونو کارونکو شمېر 833 میلیونو تنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله 11 میلیونه 3,000 تنه زیات شوی او د چین د انټرنیټ په عمومي کارونکو کې یې په سلو کې 15.2 برخه نیولې ده. له یادو شمیرو څخه څرګندېږي چې لنډې ویډیوګانې او ژوندۍ خپرونې په چین کې د مصرف د پټ ځواک د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی دي. د چین د احصایې د ملي ادارې شمېرې ښیي چې په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د انلاین پرچون خرڅلاو عمومي اندازه 15,522 میلیارډو او 500 میلیونو یوانو ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 2.2 زیاتوالی ښودلی دی. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.